پرون موږ درته ویلي وو چې طالب د پاکستان د نفوذ لاندې دی د افغانستان د نظام په خلاف جنګیږي او د هغه دپاره مو دلایل درلودل او هماغه عملي صحنه هماغسې وه. نن موږ یو بل څه وینو ځکه یو خبره کوو. پرون مبین په سپیسونو کې لایو راته په همدې ټیک ټاک پاکستان خپل دوم کور باله. نن هماغه مبین د پاکستان په مخالفت کې بندي دی. زه نه وایم، قرار صاحب هم وایي، دلته ټول ملګري په دې متفق دي چې د پاکستان په مخالفت کې بندي سوی. خو پرون همدا مبین د پاکستان په نمایندګۍ او د پاکستان په ویاړې د پېښور نه خبرې کولې. دا تغییر بولې که نه بولې، صحیح ده. 2000 نور دلایل شواهد هم درته درکولی شم. بله خبره تاسې دا وکړه چې قوي د ضعیف سره منحل کېږي او ضعیف د طالبانو تګلاره وه چې ویلې به ته په جمهوریت کې حاکم یې، زه سوله ځکه نه کوم چې بیا خو به زه تا کې منحل شم. او بیا نوره په خپل مملکت کې چې کله ته مشکل حل کوې، قوي او ضعیف نه یي. قوي ضعیف د بهرني دښمن سره ته کولی سې چې دی قوي دی، دی ضعیف دی، زه د سره کینم که نه کینم. د آشتي دپاره، د روغې جوړې دپاره په مملکت کې، په خپل وطن کې د شر د مخنیوي دپاره د قوي او ضعیف تلې سړی د خپل ورور سره نه کوي. او که ته وایې چې طالب زما ورور نه دی، دا د افغانستان ولسمشر ورته ویلي. حامد کرزي د ټولو مسلح قواو لومړی سرقمندان. که ته وایې دی سیاسي مخالف نه و، ولسمشر غني دی ته د سیاسي مخالف کلمه کارولې. د ټول افغانستان مشروع ولسمشر، دوه وارې دواړه ولسمشران پاتې شوي، د خلکو په رایه راغلي. که ته وایې چې زما د مملکت د جمهوریت لومړی سړی خاین و، غلط تعریف یې درلوده، بیا خو موږ په مجموع کې اساس ردو. کله چې ټول اساس ته رد کړي، بیا نو ستا هم څه مشروعیت نه پاتې کېږي. چې کله ستا مشروعیت یې ولسمشر یوه خبره کوي، نو تی بیا څوک چې ته د هغه په خبرې په مقابل کې د ملت ستا بله خبره وکړي. تعریف خو به ته د مملکت د لومړي سړي تعریف درته یادوم چې هغوی څه ورته وایي، کوم خطاب یې ورته کړی. آیا ولسمشر غني دې ته د ناګاه سوچه پاکستاني خطاب کړی که یې نه ده کړی؟ حامد کرزي د دوه ولسمشرانو په جمهوریت کې تېر شوي، دا خطاب یې ورته کړی که یې نه دی کړی؟ که دواړو د روغې جوړې خبره کړې؟ که هغه د روغې جوړې خبره کړې و، هغه د روغې جوړې په خبره باندې دی نه دی طالب شوی، ما ته ولې دا خبره کوي؟ دا خو موږ هماغه د جمهوریت تګلاره ده چې تا سره بیانوم، تا سره هماغه مخ ته موږ نه یو تغییر شوي، طالب تغییر شوی په ځینو ځایونو. پرون یې مبین تغییر شوی دی. پرون یې په پاکستان په خپل کور بوله، نن په د پاکستان په مخالفت کې بندي شوی، د زندان ته تللی دی. ټول شاهدي، ټولې مني، متفق هم دي. سار ماښام دا وایم چې که ته دونه رښتیا د پاکستان مخالف د پاکستان اصل مخالف د زندان نه راخوشه که مبین ورته دا بندي کړی چا ده؟ دا بندي کړی چا ده مبین؟ خبرې کوو، خو نفوذ خو موږ وایو شته که نه، نفوذ خو وي په ځایونو کې. او خبرې خلاصې کړو د ټولو ملګرو. نو دا خبره بل دا د قوي د ضعیف تګلاره چې دا د عمل بل شر ته وړي. نو بنان یو موقع راځي، ته به ګذشت کوې، ته به سوله کوې. افغانستان کې به د شر د مخنیوي دپاره که زموږ په ګوند موږ یې ضعیف، موږ یې بد خلک، دا د ده په خبره موږ د غرب غلامان. خو افغانستان د دغه معضلې نه خلاصوي که یې نه خلاصوي ورو، تر څو به دا خلک کډوال کېږي، تر څو به دا میلیونونه انسانان د دې مملکت نه کډه کوي، تر څو به دا جنګ پسې جنګ، جنګ پسې جنګ، جنګ پسې جنګ، دا سرکل به په یو پیړۍ کې څو نور تاویږي. 50 کاله خو دا کار موږ یو وریم چپه کړو، بیا یې زه راچپه کړم، بیا مې دی راچپه کړ، بیا یې زه راچپه کړم، بیا به زه دی راچپه کړم، دی به بیا ما راچپه کوي. دې ملک ته، دې خلکو ته موږ د امنیت د سولې د راوړلو په تلاش کې یو کاذبه هڅه هم کوو که یې نه کوو؟ کله یې کوو؟ تر څو پورې وینه په وینه مینځو. دا خو طریقه نه ده که نه، د ملکونو دا طریقه نه وي. خلکو خوشحالېږي، ډېر خلک خوشحالېږي، په دې سپیس کې هم ډېر خلک خوشحالېږي چې مړ یې که سره ویې وژنه چې دی بیا سبا زه دته ځای ورکړم، سبا دی بیا تا ووژنه. ته په دې باوري یې چې دغه پاکستان، دغه طالب چې نن ته ختم کړي، د پاکستان سره اوښتی پاکستان، همدغه پاکستان چې اوس نړیوال ترهګر بولي، د ټولو دنیا د ترهګرۍ مسؤلیت یې ورپله په غاړه کړی دی، بیا په خپلو چاونیو کې دته ځای نه ورکړي، بیا د واسکټونو سره نه راځي زما په خاوره کې، بیا ما نه وژني، د ورځې 200-300 ځانمرګي عسکر زما نه وژني او ځانمرګي په دې ښارونو کې دی بیا نه کوي. د دې څوک ګارنټي ورکولی شي چې افغانستان کې جنګ په دې باندې پای او پاکستان بیا دا مداخله نه کوي؟ ځکه زه د پاکستان خبره ماته معنا نه لري. دنیا دې وکړي، بل څوک دې وکړي، او بېطرفه هېواد دې وکړي، زه بل کړي ورسره. خو کله چې طالب ووایي، چې طالب پاکستان ووایي طالب ترهګر دی، زه ورته ستا خبره نه منم، ته زما دښمن تعریف شوی دښمن یې، ستا هېڅ نوه خبره نه منم، هر څه چې ته وایې نه یې منم، دروغ وایې. او ملګرو ته مو وایي د پاکستان په دعوه مه تېروځئ، پاکستان چې څه وایي د اول رده وایي، ځکه دښمن دی. د دښمن په خبره باور مه کوه چې دی وایي افغانستان کې دته ځای ورکړی، دا یې کړي، دا یې کړي، دا یې کړي. نه وروره، د ده خبرې ته بیخي غوږ مه نیسئ. زموږ ملګري د هغه خبرې ته غوږ نیسي، دا کار مه کوئ. که پاکستان وایي زه د طالبانو مخالف یم، ته 20 کاله تا ته موږ هره ورځ ویلې ته د طالبانو مخالفت، تا پاکستان دغه طالبان په پاکستان کې که ته رښتیا مخالف یې، تا ولې نه سرکوب کول؟
همدغه ترهګر چې نن په کابل کې ناست چې د پاکستان د آرمي چیف فتنة الهندوستان بولي او که چی شی بولي خوارج بولي دا په خپله چاونۍ کې تاولې ساتل تاولې نه وژل چې اوس په کابل کې بمبار پې کوي وژنې زه یم په کابل کې به ته به یې نه وژنې ته به یې نه بمبارې تا کې چل دی تا کې مسله ده که ته رښتیا د مخالف تا ته رښتیا د خوارج ښکارېدل دا تا په کور کې پراته ول تاولې نه وژل 20 کاله ته چل زما خاورې ته جوړ کړی زما د ولس بمبارولو ته دې جوړ کړی ځکه موږ د ملت ته وایو چې دا په هر نامه چې کوي د دې په مقابله کې ودرېږئ او خلک مو راپورته کړي حمزه صاحب ستا خبرې ته راځم اول د لاریونونو خبرې ته راځم نن لاړ سه په ژواک راواخله مزار شریف کې د پاکستان د لاریونونو خلاف لویه مظاهره شوې لاړ سه دا اوس د افغانستان میډیا چک کړه په خوست کې مظاهره شوې ده په زرګونو خلکو په د خوست په بازار کې ګډون په نیمه شپه کې پکې کړی لاړ سه سندرې پکې ویلي د پاکستان په مخالفت کې مظاهره کړې ده دغه د دې تیري په همدې اونۍ کې دا کار دی که دروغ درته وایم تلیفون شمېره دې راولېږه ټول لینکونه درلېږم په پنجشیر کې مظاهره شوې ده د جمعې په لمانځه کې نن یک شنبه ده د جمعې د لمانځه نه وروسته د پاکستان د تیرویو په خلاف باندې په پنجشیر کې مظاهرې شوي په کابل کې مظاهرې شوي په ننګرهار کې تر 1 لک ډېر خلک راوتلي په جوماتونو کې ټولې خطبې د پاکستان د تیري په غندلو باندې شوي دي دې جمعه کې که ته ماته وایې چې ستا په افغانستان کې ولې د یوې مظاهرې ذاقه نشته دا ځواب د دې په خاطر در کوم چې لږ ریسرچ ورباندې وکړه چې دا کار شوی په دې اونۍ کې که نه دی شوی بله خبره ته دا کوي چې کامیر ولې نه دی بند په کامیر کې څوک لاړه خو ته ووایې چې څوک لاړل خو ټول خلک یاوري نو خو ته شواهد ماته راکړه نو خو صادقانه خبره به سره وکړو خبره مه پټوه ته ماته خو معلومات نشته که تا ته معلومات چې په کامیر کې د چا سفر کړی یو داسې چې د خلکو په ذهن کې شکونه اچول پسیفای کول د پاکستان په خلاف د خلکو ایموشن په دې شکونو باندې را ګټه کول په دې کې خو طبیعي خبره ده ستاسې په ټټر د پاکستان بیرغ لګېدلی په نژاد افغاني بالکل یې منم خو د پاکستان ګټو ته تعهد هم ستا کار دی ته خو خپله وایې ستا په ټویټر په همدې اکاونټ د پاکستان بیرغ په خپله سینه لګولی زه دا باور نشم کولی چې رښتیا د پاکستان په مخالفت کې خلک را هغه کوي زما ویره دا ده چې ته خلک پسیفای کوي ایموشنز کموي شکونه اچوي په کامیر کې پلانی راغی ملا یعقوب راغی پلانګی راغی ورشه که نه ته ایټرنري چې که خو ته وښایې ایټرنري کې څه دي دا ډاوټ کریټ کول سسپیشن کریټ کول دا چې د سایاپس دی زه د سایاپس د برخې کارمن پاتې شوی سایکولوژیکل اپریشنز دي د دښمن په مختلفو لارو یې کوي شکونه واچوه د خلکو ایموشنز غلي کا په دې خاطر باندې چې هغه باندې شګو دا خو دروغ درته وایي دا دښمن سره تړلی دی بنا دا مه کوه دا مه کوه 2 زره مسلې داسې را پیدا کوي چې دا سایاپس دي ممکن ته د هغه سایاپس برخه وګرځېدلی نو دا د باور وړ خبره نه ده که تا سره څه معلومات دي به خپل ټویټر او فیسبوک شیر کړه چې چا سفرونه کړي چې موږ هم پوه شو د ملت ته موږ هم ور مخامخ کړو چې دغه خاین و چې په دغه ورځو کې سفرونه کول